کله چې موسی علیه السلام قوم ولید چې مخې ته بحر دی او شاته فرعون او د هغې لښکرې دي، نو هغه ویرېده او وی فرمیل انا لمدرکون، مونږ خو ګیرېدونکي یو، ځکه مخې ته چې دی زمونږ بحر دی او شاته فرعون او د هغې لښکرې دي. خو موسی علیه السلام چې دی ورته وفرمیل کلا، داسې نه ده څنګه چې تاسو فکر کوئ، ان معي ربي سیهدین، زما رب چې دی هغه ما سره دی او هغه به خامخا چې دی ما ته لارښوونه کوي. موسی علیه السلام په دې نو خبر چې رب العالمین به هغې ته دا بحر په منځ باندې چی او هغه ته به نجات ورکوي، لیکن د موسی علیه السلام په دې باندې کلک یقین و چې رب العالمین به هغه کله هم یوازې نه پرېږدي او خامخا به چې دی هغه ته نجات ورکوي. دی وجې نه محترمو، که چېرته تاسو په رب العالمین باندې کلک یقین وساته، نو رب العالمین به په هغه سخت وخت کې چې تاسو یې د داسې ځینه به تاسو ته لارې کولاوي کړي چې ستاسو به ګمان هم نه کېږي. په رب العالمین باندې ښه ګمان کوه او کلک یقین چې دی هغه وساته.